بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سید جمال الدین تاسو ګورئ جی فورکشن. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د سمارټ منی کنسپټ د بریک اف سټرکچر او د ام بي او اس معنا باندې ځان په یو څنګه ټریډ کولای شئ، د پروفیټیبل ټریډونه څنګه غوښتلی شئ، همدا شان د دې په واسطه باندې تاسو څنګه ایزیلی اسانۍ سره کولای شئ چې انټری پوینټ پیدا کړئ، ایگزیټ پوینټ پیدا کړئ. مطلب کوم ځای کې تاسو بای وکړئ، کوم ځای کې تاسو سیل وکړئ، نو دا تاسو سره انشاءالله ډېر کومک کوي. څنګه چې موږ پرایس ایکشن کې ویلي دي همدغه شانتي په سمارټ منی کنسپټ کې چې دی دا یو خاص رول لري، خاص کر چې دی باس چې ورته وایي بریک اف سټرکچر. باس د شارټ تاسو زده کوئ، باس صحیح شو. باس زده کوئ چې دا باس هغه دی، تاسو دا نوم نه اندازه اخیستی شئ. باس مطلب د سمارټ منی کنسپټ باس دی، مشر دی. همدې باندې ټول چې کوم پوینټونه نور بعد وایو نور ویډیوګانو کې او دا څنګه چې ام بي او اس دی، دا ټول چې دی باس پورې چې تړلي دي. صحیح شو. ښه راځئ چې خپل ویډیو سټارټ کړو. ګوره اول خو باس د دې شارټ کټ باندې ځان پوهې کړئ. ګوره دې ته باس وایو دا او دې ته وایو ایم باس. صحیح شو. دې ته ایم باس وایو، دې ته باس وایو. دا باس اول زده کړئ. باس شارټ کټ شی دی بریک اف سټرکچر، او ایم باس مطلب شارټ کټ شی دی ماینر بریک اف سټرکچر. ماینر معنا باندې خو ان شاء الله پوهیږئ که نه پوهیږئ. ماینر مطلب وړوکی. صحیح شو. بریک اف سټرکچر چې دی هغه نارملی سټرکچر چې بریک شي هغې ته وایي. بریک نوم نه معلومیږي. بریک اف سټرکچر یعنی د سټرکچر د سټرکچر مطلب ساختمان، د ساختمان ماتېدلو ته چې وایي بریک اف سټرکچر. او د مینر بریک اف سټرکچر چې دی مینر بریک اف سټرکچر دا د په وړوکې اندازه په وړه کچه باندې ساختمان ماتېدو ته وایي. صحیح شو. نور خاص معنا کې ډېر ممکن نور خاص کمپلیکس نشته دی، انشاءالله یادېږي به م. صحیح ده. ښه اول به زه درته دلته ګرافیکل درته وښیم چې بریک اف سټرکچر څنګه تاسو ډیفاین کولی شئ. ګوره موږ د سمارټ منی کنسپټ کې چې دی موږ یو پیټرن سره کار دی. صحیح شو. لکه موږ پرایس سیکشن کې موږ څه سره کار وو، هغه کې موږ د کینډلو سره هم لږ ډېر کار وو، وړو پیټرنو سره هم کار وو. یا مثال ایوننګ سټار شو، مارننګ سټار شو، بولیش حرام، بیریش حرام، همدا شان د نور کینډلې چې کمبینیشن دوه درې څلورو کینډلو کمبینیشن نه موږ چې کولو، هغې کې موږ ډېر کار لرو. په دې کې چې د سمارټ منی کنسپټ کې موږ څه کوو، مستقیم د سټرکچر سره موږ کار. سټرکچر مطلب دا چې د مکمل دی دغې سره موږ کار دی، چارټ سره موږ کار دی دې سره. صحیح شو. ګوره داسې ښکته لاړو بره لاړو، داسې ډایرکټ مستقیم دې سره موږ کار دی. صحیح شو. اول دا کنسپټ تاسو ذهن کې کښېنوئ. ښه اوس راځو دلته یو اگزامپل دا کوو چې کوو. دلته اوس ګورو اول دلته زه دې باندې رسم کوم. ګوره بریک اف سټرکچر چې دی، ګوره تاسو دې کې انشاءالله اسانه دومره کنفیوژن نه لري، خو تاسو بیا هم چې کله دغه نه شئ پکې دې خاطره چې بای ډیفاین سره تاسو لږ غوږ ورته ونیسئ، بیا به ریواینډ کړئ ویډیو، مشکل نشته. ښه اوس ګوره ښه دلته ځو، دا مارکیټ اپ لاړو، چې لږ به یې په سیټ بوځو چې مارکیټ لږ په سیټ ځي. صحیح شو. اپ لاړو، ډاون لاړو، بیا اپ لاړو، بیا ډاون، بیا اپ، بیا ډاون، بیا اپ. صحیح شو. همدا شانتې موږ په دغې کې ډاون ټرینډ مارکیټ کې هم همدا شانتې یو کنسپټ دغه کلیر کوو چې تاسو کنفیوز نه شئ، صرف په بره کې کار کوي که لاندې هم کار کوي. صحیح شو. ډاون اپ یعنی لو های های لو 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 های لو لو جوړوي. صحیح شو. انشاءالله په دې خو پوهېږئ. صحیح شو. دې ته وایي چې دې ته د بره چې مارکیټ ځي دې ته وایي های دې ته وایي های لو، دې ته وایي های لو، دې ته وایي های لو اینډ های دا شانتې سټپ بای سټپ. او دې کې لاندې چې کله مارکیټ ځي دې ته وایي لو های لو لو، لو های لو لو، لو های لو لو. مطلب د های مطلب دا چې بره او د بره لاندنۍ ساحه. های لو مطلب د بره لاندنۍ ساحه، یعنی مطلب بره مارکیټ روان دی د هغې لاندې ساحه. صحیح شو. داسې مطلب ورکوي. او ډاون چې روان نو مطلب لو های د ښکتې طرف ته مارکیټ ته ګواله بره سره، بیا چې مارکیټ لاندې لاړ شي لکه داسې لاندې لاړ شي ته وایي لو لو، مطلب د لو د لاندې ته ګواله مارکیټ لاندنۍ سوکه یا لاندنۍ پوینټ. صحیح شو. دا ذکر ته ځکه وایم چې دا تاسو ټول زموږ مکمل د سټرکچر سره موږ کار دی، پیټرن سره موږ کار دی، مکمل د چارټ سره موږ کار دی. صحیح شو. کینډل کې موږ کار نه لرو په سمارټ منی کنسپټ کې. ښه اوس بریک اف سټرکچر څه ته وایي. بریک اف سټرکچر ګوره زه درته څه وایم، بریک اف سټرکچر چې دی سیمپل زده کړئ. بریک اف سټرکچر چې دی، بریک اف سټرکچر
زه دې ته لږ کلر تیز کړم چې تاسو لږ ذره سیده درته ښکاره شي. زه به دې ته دا شکل ورکړم سیده. ښه اوس بریک اف سټرکچر څه ته وایي؟ بریک اف سټرکچر کله چې مارکیټ اپ ټرینډ وکړي، مارکیټ لاړو بره، بیا لږ لاندې راغی، صحیح شو؟ مارکیټ بره لاړو، لږ لاندې راغی، لږ لاندې راغی، یا دلته ډېر وخت تیر کړي، لږ وخت تیر کړي، بعضې وخت کې مثال دیږي کې دا شانتې اپ ډاون اپ ډاون اپ ډاون داسې هم کوي، صحیح شو؟ بیا داسې لاړ شي، نو دغه شانتې دې ته موږ څه وایو؟ دې ته وایو مارکیټ مثال ډاون ټرینډ وکړي. سمپل خبرو سره یې ځکه مارکیټ بره لاړو، لاندې راغی، اوس واپس کم پوینټ ته لاړو؟ واپس دې زوړ پوینټ ته لاړو چې مخکینی های جوړ کړی و، های چې اچ ورته وایي، صحیح شو؟ های جوړ کړی و په اپ ټرینډ مارکیټ کې زموږ های سره کاري، او په لو مارکیټ کې چې دی موږ لو سره کار دی، صحیح شو؟ زه به دلته ال ولیکم چې لو شي، دا دې لو او دا دې چې های، صحیح ده؟ دې پوینټ څه وایي؟ دې پوینټ ته های وایي، او کم پوینټ ته دې پوینټ ته څه وایي؟ لو وایي. دې ته چې کوم لاندې مارکیټ کې دی هلته لو وایي، دې ته چې کوم ځای کې بره مارکیټ وي هغې کې چې بره کوم نقطې جوړېږي او مارکیټ راتاویږي، ځي او بره راتاویږي، هغې پوینټو ته څه وایي؟ هغې پوینټو ته هایز وایي، صحیح شو؟ ښه اوس دلته وګورئ دې ځای کې موږ سره بریک اف سټرکچر یعنې باس کوم یو سټرکچر شو؟ باس سټرکچر موږ سره دا شین خط چې ما کش کړی دی، دا شین خط چې ما کش کړی، صحیح ده؟ دا شین خط چې ما کش کړی دې ته موږ څه وایو؟ باس لیول، صحیح شو؟ دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ باس لیول وایو. ښه او دا باس لیول دې ته موږ ولې وایو؟ باس لیول ځکه موږ ورته وایو چې بریک کړی دی دغه سټرکچر یې چې کړی بریک کړی دی، صحیح شو؟ سمپل موږ پرایه سیکشن کې موږ څه دې ته وایو؟ دې ته موږ سمپل بریک آوټ پوینټ ورته وایو یا بریک لیول ورته وایو، صحیح شو؟ سمپل بریک پوینټ ورته وایو، او دې کې موږ ورته څه وایو؟ سمارټ منی کنسپټ کې څه ورته وایو؟ بریک اف سټرکچر باس لیول ورته وایو، صحیح ده؟ ښه دلته تاسو وګورئ دې ځای کې مارکیټ څه شوی؟ مارکیټ بره تللی دی. دا ځای ته لږ غوږ ونیسئ چې کله دا ځای نه بعضې وخت تاسو کنفیوز کوي. مارکیټ بره تللی، لاندې راغلی لږ ذره، لږ یا لږ ډېر، خو نیمۍ پورې راغلی، صحیح شو؟ د دې تګ وخت مارکیټ کې نیمۍ پورې یا د نیمۍ نه لږ چې ښکته هم راشي، دا باید ونه شي چې ډېر ښکته راشي، دا داسې سټرکچر صحیح نه دی. باید د دې کوم چې بره مارکیټ تللی، بره ټرینډ کړی دی، د هغې نیمۍ پورې یا راشي یا نیمۍ نه لږ ښکته هم راشي، دومره پروا نه کوي، خو چې دومره لاندې راښکته نه شي، صحیح ده؟ نو دومره راغی مارکیټ څه شو؟ د مارکیټ د تیر موو نه لږ لاندې راغی، تیر موو پورې منځه پورې یا لږ هغې نه منځ نه لږ لاندې راغی، صحیح شو؟ واپس مارکیټ اپ ټرینډ وکړي، بره لاړو، اوس په دې ځای کې څه وکړو؟ په دې ځای کې دا مخکینی پوینټ کې چې مارکیټ چې راتاو شوی دی هغې پوینټ سره مارکیټ شوټ وکړي، څه وکړي؟ شوټ یې وکړي، راتاو نه شو، بره لاړو، دې ته موږ څه وایو؟ په همدغه چې دا د تیر پوینټ نه مارکیټ شوټ وکړي، بره لاړو، دې ته موږ څه وایو؟ باس لیول بریک اف سټرکچر، صحیح ده؟ بیا دې کې موږ یو بل پوینټ لرو، دا ګور ما ته مخکې ویل دلته منځ کې شاید په دې ساحه کې چې د لاندې مارکیټ راځي، دې کې هم شاید دا واړه څه جوړ شي؟ واړه موومنټ جوړ شي، وړې کینډلې واړه موو وکړي، وړوکې کینډلې وړې غټې جوړې شي، خو وړوکې موو وکړي، دې ته بیا موږ څه وایو؟ دې کې چې کله بریک اف سټرکچر کېږي، لکه مثال دا چې شوی دی، دې ته بیا موږ څه وایو؟ MBOS، څه ورته وایو؟ MBOS ورته ولې وایو؟ چې دا ماینر بریک اف سټرکچر دی. ماینر مطلب په وړه کچه باندې، په وړو کینډلو، په وړو پیټرنو کې بریک اف سټرکچر شوی دی، نور کار یو دی، صحیح شو؟ دې نه استفاده کولی شي، خو دې نه اکثریت هغه وخت استفاده کوئ چې کم اماونټ استعمالوئ، کمې پیسې، کم لوډ سایز کاروئ، او د لږ وخت لپاره، بیخي شارټ ټایم لپاره، مطلب تاسو 15 منټو کې، 1 منټ کې، 15 منټو کې تاسو اکثریت دې نه کار اخلئ، یا ماینر بریک اف سټرکچر نه کار اخلئ، نو هم ښه ده، خو نور عموما سره د باس لیول نه کار اخلئ، د بریک اف سټرکچر نه څه کوئ؟ کار اخلئ په ټریډ وخت کې، صحیح ده؟ انشاءالله په دې باندې په پوه شوي یئ. صحیح شو؟ مارکیټ مو بره کړی، لاندې راغلی، بیا مارکیټ دې ځای نه څنګه شو؟ کراش شو. ښه همدا شان تاسو ګورئ بل ځای کې هم تاسو بریک اف سټرکچر پیدا کولی شئ. بریک اف سټرکچر څنګه پیدا کېږي؟
مارکیټ مو بره کړی لاندې راغی او اوس مارکیټ چې واپس راځي کوم ځای ته راځي دې ته اوس موږ بیا پس نور مخکې وایو دې ته پی او آی ورته وایي پی او ای ورته وایي دې ساحې ته نو دا خیر بیا پس ته وایو صحیح ده نو هغه به انشاءالله راتلونکو ویډیوګانو کې وایو ښه و دې کې وګورئ مارکیټ شه مارکیټ بره تللی او هماغې پوینټ ته چې کوم مخکینی پوینټ کې بریک آف سټرکچر کړی دی هماغه پوینټ کې څه شوی دی هماغه پوینټ نه لږ یا نږدې نو نږدې یا بالکل سر باندې شه مارکیټ موو بره کړی دی و دلته بریک آف سټرکچر کوم یو دی دلته اوس بریک آف سټرکچر کوم یو دی دلته بریک آف سټرکچر دا دی دا کوم یو دی دا دی صحیح شو دلته اوس بریک آف سټرکچر کوم یو دی دا یو بریک آف سټرکچر دی کوم دا بریک آف سټرکچر دی چې د مخکینی پوینټ نه مارکیټ دلته چې مخکینی پوینټ ته راورسېدو 13 پوینټ ته مارکیټ نوی مارکیټ راورسېدو په دې ځای کې څه شو مارکیټ ډایرکټ بریک شو مات شو او مکمل دا سټرکچر مات کې 13 سټرکچر مات کې او بره لاړو تینا صحیح شو دا شانتي بیل ته راغلی او دلته بیا څه شوي بریک آف سټرکچر یې کړی دا دی دې ځای کې بیا هم درته زه نشان کړم دا دی صحیح شو دلته وګورئ دلته بیا بریک آف سټرکچر یې کړی دی مارکیټ مو وړاندې کړی او بیا واپس په همدغه پخوانی پوینټ کې بریک آف سټرکچر شوی دی صحیح شو همدغه شان تاسو دې ځای کې مینر بریک آف سټرکچر هم شاید تاسو دلته وګورئ مثال په دې پوینټ کې شاید تاسو څه شي داسې مثال لاندې مارکیټ را رواني او داسې بیا وړې داسې جوړې کړي صحیح شو داسې وړې جوړې کړي نو دې ته څه وایو دې ته موږ دا دی دا مې یو بریک آف سټرکچر دی دا مې یو بریک آف سټرکچر دی خو ایم بریک آف سټرکچر دی صحیح شو کوم یو دی دا ایم بریک آف سټرکچر دی چې وړوکي ځای کې په هغه غټ سټرکچر کې واړه دفعې کته بر کې چارټ کې به اوس وګورو انشاءالله صحیح ده نو هغې ته موږ چې وایو بریک آف سټرکچر یعنې ایم بریک آف سټرکچر چې واړه بریک کېږي صحیح شو نو تاسو خیر نوم سره مه کنفیوز کېږئ یا عموما ته که بریک آف سټرکچر هم وایي څه پروا نه کوي او داسې واړه ځینې کې تاسو کوشش کوئ ټریډ مه کوئ په غټ سټرکچر کې ټریډ کوئ هغه لږ ښه تمامېږي هغې اکورېسي ښیي صحیح ده د نوم سره یا د چارټ سره ځان دغه کوي ځکه دا بعض خلکو دا کنفیوژن چې یو غټ چارټ جوړیږي هغې کې بیا دا واړه جوړیږي نو هغې کې تاسو وایئ چې دا اوس څه شو نو هغه مین ایم بریک اپ سټرکچر دی او دا بل چې کوم غټ چارټ کې یا په غټ سټرکچر کې بریک کېږي دغه شانتې نو دې ته موږ څه وایو ایم بریک اپ سټرکچر صحیح ده دا به اوس مخکې خیر چارټ کې به انشاءالله اګزامپل سره کلیر کړو ښه و دلته راځو دې ځای کې اوس ګورو چې دې ځای کې موږ ګورو موږ په ډاون ټرینډ مارکیټ کې بریک آف سټرکچر ګورو صحیح ده و دلته راځو ګورو هماغه شان دلته هم دی صرف دې ځای کې ما ته ویلی چې دلته موږ څه ګورو لو اینډ لو ګورو دلته موږ لو ګورو دلته موږ های ګورو های نه بعد بریک آف سټرکچر کېږي دلته لو نه بعد بریک آف سټرکچر کېږي صحیح ده و دلته وګوره مارکیټ لاندې تللی بره لاړو صحیح ده اوس دلته بریک آف سټرکچر کوم ځای دی 1 2 3 یا زه دوباره حساب وکړم تاسو دلته بریک آف سټرکچر ځان سره لږ په نظر کې راولئ چې تاسو سره لږ د کنفرمیشن وشي 1 2 3 4 5 انشاءالله که چا جواب معلوم یا کمنټ باکس کې دې ولیکئ بریک آف سټرکچر کوم ځای دی اولنی پوینټ دی دویم پوینټ دریم پوینټ څلورم پوینټ صحیح شو کوم پوینټ دی خیر تاسو دلته که بیا هم کنفیوژن یې د سره تاسو کوشش کوئ چې ځان سره هم دا زه چې کله کار کوم دلته ځان سره کتابچه کې داسې بورډ کې تاسو نوټ هلې ځان سره لیکئ دا خطونه کم از کم کش کوئ نوټ که نشئ اخیستی خطونه کش کوئ او خطونو سره لاس باندې کار کوئ نو دا لاس سره چې کار کوئ مایند کې ډېر ښه کښېني نو بیا به تاسو دا بریک آف سټرکچر او ایم بریک آف سټرکچر او های لو های لو نو دې باندې به انشاءالله کنفیوژن د سره نه وي صحیح شو چې لاس خوځېږي لږ ښه ښه و دلته وګوره دې ځای کې دلته وګوره مارکیټ څه کړی دی مارکیټ موومنټ راغی لاندې برابر موومنټ شو دلته اوس څه شو بریک آف سټرکچر څه شو رامنځته شو دا دی څه شو بریک آف سټرکچر زه دې پورې به راولم صحیح ده دې ته موږ چې بریک آف سټرکچر شو مارکیټ څه کې بریک کې او مارکیټ موو لاندې و کې همدا شانتي مارکیټ بیا لږ بره لاړو لاندې راغی بیا دلته بریک آف سټرکچر کوم ځای کې دی دلته بیا بریک آف سټرکچر چیرته موږ سره دی دلته موږ سره بریک آف څه دی دلته موږ سره بریک آف سټرکچر جوړ شو صحیح شو دا یو بریک آف سټرکچر دی یعنې بی او اس دی صحیح شو همدا شانتي دې ځای کې موږ چې وګورو څه شو دا دې ته موږ وګورو دا دی دلته موږ سره بریک آف څه شو جوړ شوی دی بریک آف سټرکچر جوړ شوی صحیح ده دلته موږ سره بریک آف سټرکچر جوړ شوی مارکیټ مو لاندې کړی بریک کړی لاندې تللی دی همدا شان دلته یو بل پوینټ موږ سره پاتې دی
دا د موږ سره دلته دا بل پوینټ دی. دې ځای کې مو ګورئ تاسو دلته بریک آف چې دی بریک آف سټرکچر دی او مارکیټ موو لاندې کړی. صحیح په دې کې هم تاسو ایم بي او اس تاسو مخې ته راځي، شاید دلته مثال دې ځای کې دې ځای کې هر ځای کې یا شاید په دې مسلسل ټولو کې ایم بي او اس درته مخې ته راشي، یعنې مطلب دغه شانتې مارکیټ دې ځای کې لاندې ځي نو مارکیټ دغه شانتې یو موو کوي او چې کوي او موو کوي او موو کوي. نو دې ځای کې هم چې شو دا ګوره ایم بي او اس دی، مطلب دا واړه واړه پوینټونو کې ایم بي او اس بریک آف سټرکچر کېږي په ډاون ټرینډ مارکیټ کې. صحیح شو؟ ان شاء الله کنسپټ به کلیر شوی وي، تاسو به په دې ان شاء الله څه اندازه پوه شوي وي. اوس راځو چارت ته راځو چې څه ریل اگزامپل چارت کې وګورو، پیټرن کې وګورو. دې لپاره بیا اخره به د ویډیو د سره سکیپ نه کوي، مینس کې دې ویډیو تر اخره پورې یو خاص پوینټ درته وایم چې هغه تاسو ډېر زیات کومک کوي او هغه به تاسو ته ان شاء الله بریک آف سټرکچر پیدا کوو کې به ډېر اسانتیا درته جوړه کړي. صحیح ده؟ ښه داسې راځو دا ګوره نوی مارکیټ دی، نوی مارکیټ کې هم بریک اپ سټرکچر ښه په اسانه تاسو پیدا کوی شئ. دا ګوره نن روان مارکیټ دی چې ورځ ده نن پنجشنبې ورځ ده 5 اکتوبر دی. صحیح شو؟ 5 اکتوبر 2023 دی 2023 دی. صحیح شو؟ ښه دلته اوس ګورو دې ځای کې اوس ګوره بریک اپ سټرکچر تاسو خیر دا خو مارکیټ څه سایډ ویم روان دی او دې ځای کې بریک اپ سټرکچر به موږ دې ځای کې دلته ډیفاین کړو. خیر دلته راځو، دلته څو ګورئ مارکیټ ګوره موو کړی دی، چې کړی د دې ځای نه بیا راونیسو، موو کړی بره تللی، بیا لاړو موو، بیا بره لاړو، بیا موو لاندې، بیا بره. صحیح ورته وګورئ. صحیح ده؟ بیا ګوره څومره اوږد موو یې کړی. دې ځای کې بیا دې ته موږ بیا بعض وخت کې څه وایو، دې ځای موږ چینج اف کریکټر یا چارج ورته وایو، چینج اف کریکټر. دې ته بیا پسته ویلی شو، خیر راتلونکي ویډیوګانو کې بیا وګورو. صحیح ده؟ ښه دلته څه ګورو دا مینس کې دلته ګوره دې ته سایډ وی مارکیټ موږ چې وایو په پرایس ایکسچینج کې موږ ته سایډ وی مارکیټ ویلی دی او همدا شانتې دې ته تاسو وګورئ په دې ځای کې مارکیټ داسې یو سایډ وی تللی، دې ځای کې شاید چارج رامنځته شي. چارج بیا راتلونکي ویډیوګانو کې وایو چینج اف کریکټر څه ته وایي. صحیح شو؟ خیر دې ځای نه خواته تاسو خیر ذهن نه وباسئ، دې کې مه ګورئ یو ډاون ټرینډ مارکیټ کې موږ دغه پوینټ زموږ په کار دی نو دې پوینټ سره موږ خیال دی. دلته تاسو وګورئ دې ځای کې تاسو وګورئ دې ځای کې مارکیټ ډاون تللی دی، اپ تللی دی او بریک اف سټرکچر چیرته رامنځته شوی دا دی، چیرته رامنځته شوی په دې پوینټ کې موږ سره څه شوی بریک اف سټرکچر رامنځته شوی دی. همدا شانتې زه به خیر لږ زوم ان کړم درته. صحیح ده؟ ښه او دلته وګورئ دې ځای کې مارکیټ لږ مبره کړی دی، بیا دلته بریک اف سټرکچر چیرته رامنځته شوی، بریک اف سټرکچر دې ځای کې رامنځته شوی. کوم ځای کې رامنځته شوی؟ په دې لیول کې څه شوی دی بریک اف سټرکچر موږ سره راښکاره شوی دی. اوس چیرته راښکاره شوی بریک اف سټرکچر؟ بریک اف سټرکچر موږ سره په دې پوینټ کې راښکاره شوی دی. صحیح ده؟ دې پوینټ کې موږ سره بریک اف سټرکچر راښکاره شوی. نو دلته موږ سره څو پوینټه ده راکړي دي، درې پوینټو کې موږ سره د بریک اف سټرکچر راکړی دی. صحیح ده؟ ښه اوس تاسو به وایئ چې اوس موږ دې کې ټریډ چیرته ولګوو، ټریډ چیرته ولګوو. ټریډ چې دی ټریډ دپاره اوس تاسو څه وکړئ، ټریډ دپاره تاسو چې کله یو ډاون ټرینډ معلوم کړئ تر دوو بریک اف سټرکچر یا یو بریک اف سټرکچر چې تاسو معلوم کړئ او هغې نه پس ته په دویم یا دریم کې تاسو چې کوئ حتی دریم چې دی هغه لږ قوي بریک اف سټرکچر درکوي یا دویم او دریم چې دی هغه بیا قوي بریک اف سټرکچر درکوي تر 4 یا 5 بریک اف سټرکچره پورې، 5 پورې دا یو فاینل دغه ځکه چې هغې نه پاس بیا اکثریت مارکیټ کې امکان لري چې لکه مخکې مې درته ویلي چارج ورته وایي، اکثریت مارکیټ امکان لري چینج اف کریکټر وکړي یا مارکیټ موومنټ خپل بدل کړي یا مارکیټ ډاون ټرینډ نه اپ ټرینډ ته ځان بدل کړي. صحیح شو؟ موږ چې عام دغې کې ورته وایو ریورسل چې کوي. صحیح شو؟ نو شاید هغه رامنځته کړي. نو هغې د خاطره تاسو د څوم نه اولنی پرېږدئ، اولنی خو تاسو یې لږ انفارمیشن درکړي چې تاسو بریک اف سټرکچر جوړېږي که نه، اولنی پرېږدئ په دویم دریم څلورم تر پنځمه پورې، یعنې مطلب 4 پوزیشنه تاسو جوړوی شئ د چي دپاره د ټریډ کول دپاره. ښه و دلته موږ سره بریک اف سټرکچر اولنی موږ ته ډیفاین کړئ چې موږ زه مثال دا تیر مارکیټ دې کې موږ نه مس شو یا مثال دلته موږ نه مارکیټ مس شو، نو دلته اوس موږ سره څه شو، دلته موږ سره مارکیټ مس شو شاته، دلته اوس مثال موږ راغلو مارکیټ موږ چېرته چې مارکیټ څنګه موږ چارټ کلاو کې موږ مارکیټ په دې پوینټ کې یو او دې کې صبر کوو چې د ګولډ چارټ دی یو ساته چارټ دی. تاسو هر یو ټایم فریم کې کار کولی شئ، هر یو ټایم فریم مطلب دا چې هر ټایم فریم مطلب یو 15 منټه 15 نیم ساعت یو ساعت 4 ساعته یو ورځنی هر چارټ تاسو ګورئ کتئ شئ کار به کوي انشاءالله. صحیح ده؟
دلته تاسو ګورئ بریک اف شګه اولنې تاسو ګورئ مارکیټ ډاون تللی لاندې راغی مارکیټ لږ بره لاړو شین کینډل خیال دی دا شین کینډل چې اکثریت ګورئ دا مطلب مارکیټ موو بره کړی دا مهمه نه ده چې داسې یو سپیس پکې راشي داسې موو وکړي دا هم ضروري نه ده چې مارکیټ شین کینډل جوړ کړي او هغې خوا نه یو دوه یا یو شین کینډل چې بره کوي ښه باډې والا جوړ کړي او هغې نه پس ته بیا چې وکړي یو وړوکی ویو جوړ کړي وړه څپه غوندې جوړ کړي وړه کراسینګ جوړ کړي صحیح شو نو دې ته موږ چې وایو دې ته موږ مارکیټ ډاون ترین نه بس یو بریک آف سټرکچر نه بعد مارکیټ مو بره وکړي هغې نه پس چې کله دا سټرکچر کې موږ تیار یو باکس وباسو یا یو خط کوو داسې یو خط منکش کړي صحیح شو څنګه چې خط منکش کړي هغې نه پس دلته مارکیټ څنګه موومنټ لاندې وکړي او دې کې موږ ټریډ چېرته لګوو چې څنګه مارکیټ دا خط مات کړي اولنی کینډل څنګه چې پوه شو مات شو هغه کینډل ته به صبر کوي چې هغه کلوز باید خیر بره لاندې حصه یې بره لاندې پروا نه کوي خو چې کلوز کې باید د بریک آف سټرکچر نه لږ لاندې وکړي لکه څنګه دلته به زوم ان کړم درته لکه دلته تاسو ګورئ دې ځای کې تاسو ګورئ مارکیټ چې کړی موومنټ کړی دا کلوز دې کینډل ګوره کلوز ګورئ ویو موږ چیک کوو دا شیډو یا لکۍ هم ورسره حسابوو څه شو شیډو څه ګورئ تاسو کلوز لاندې شوی مطلب دا کینډل لاندې راغلی دلته کلوز شوی حتی باډي هم لږ ځله لاندې کلوز شوی دا په بریک آف سټرکچر په سر بالکل کلوز شوی دا کلوز شوی څنګه چې بس دا کینډل کلوز شي بلکې او لږ باډي باید لږ ښه صحیح شو ډېر وړوکی کینډل هم نه لږ باډي ښه دا ګوره څنګه چې کلوز شو دا بل کینډل کې به ډایرکټ موږ چیک کوو ټریډ لګوو ټریډ موږ څه کوو سیل خواته ټریډ لګوو شارټ موږ ټریډ لګوو په دې پوینټ کې دې پوینټ کې موږ ټریډ ولګوو سټاپ لاس چېرته ورکوو پریویس های کې ورکوئ یا مثال که سره بریک آف سټرکچر پریویس بریک آف سټرکچر یا تیر بریک آف سټرکچر سره نږدې نو هلته خپل سټاپ لاس ورکوئ که نه داسې وکړئ چې هماغه پریویس های کې سټاپ لاس ورکوئ او ما ته ویلې چې موږ څو پورې ټارګېټ باید والو نارملي یو پر دوه موږ ټارګېټ الو یعنې مطلب سټاپ لاس موږ $10 ګټه $10 الو همدا شانتې مثال سټاپ لاس موږ $100 دی ګټه 200 سټاپ لاس $10 ګټه 2000 دغه شان تاسو ګټه وړوکي اکاونټ سره محاسبه کولی شئ نو دې ځای کې موږ شاته راځو دا دې ځای کې موږ ته پروفیټ راکړی صحیح شو دې کلر به هم زه لږ تیز کړمه دا لږ ذره بیخي اوس هم پیکه دی صحیح شو دا به هم لږ تیز کړو صحیح ده دلته تاسو وګورئ 2.4 نور هم زیات راکوي مطلب اصل کې پروفیټ زموږ څو دا راکوي موږ ته 100 چنده 3.5 چنده موږ ته شی راکوي 3.5 چنده مطلب څه کم 4 چنده موږ ته پروفیټ راکوي خو نه موږ وایو چې نارملي پروفیټ الو مارکیټ نه وځو دا د یو پر 2 چنده موږ پروفیټ مارکیټ نه واغستو مارکیټ نه ووتو صحیح شو دا ګوره زموږ دوه بریک آف سټرکچر دلته موږ ته راکړي دي بیا په بل بریک آف سټرکچر کې موږ سره دلته جوړ شوی دی که چیرې موږ سره دلته ټریډ میس شوی و دا ګوره خو منظم بریک آف سټرکچر دلته موږ سره بل هم جوړ شوی مارکیټ راغلی مو بره کړی لاندې راغلی دی په همدې پوینټ نه مارکیټ شی کړی دا اولنی کینډل لږ ګوره دلته ما دغه داسې کړی صحیح شو ګوره کینډل ښه کینډل دی ښه باډۍ والا کینډل دی نو دلته کینډل بریک شوی په دې بل کینډل کې ډایرکټ موږ ټریډ کوو خیر لږ مو بره کړی هغې نه پس هم لاندې راغلی نه سټاپ لاس هټ کېږي داسې نه ده چې دا فیصده دغه دی سټاپ لاس هټ کېږي داسې نه ده چې تاسو ټول خپل اماونټ پې ولګوئ غټ لاټ سایز یې ولګوئ داسې مه کوئ ښه و دلته ګوره موږ سره پریویس های چې دی ډېر جوخت راځي نو پریویس های نه بیا لږ بل کم های چې دی هغه موږ رانیسو یا دلته ګورئ دې لوم راځي تیار نو یو ښه سټاپ لاس دی دا موږ پریویس های ورکړه او دلته موږ چې کوو دلته موږ ووایو دلته څومره پروفیټ موږ ته راکړی یو پر 4 چندو نه زیات یو پر 4.5 چند موږ ته پروفیټ راکړی خو موږ هماغه یو پر 2 الو مارکیټ نه چیک کوو وځو صحیح شو دا دی دلته موږ په یو ځای کې موږ ته 2 ټریډه چیک کړي دي راکړي دي دا هم اپ مارکیټ تللی دی ډاون اپ ډاون تللی دی دلته شاید چینج اف کرکټر رامنځته شي او بیا هم دلته دې کې بیا یو نوی ویب جوړ شوی دی چې تاسو دلته وګورئ دې کې بیا یو نوی ویب جوړیږي دا وګوره صحیح شو ډاون اپ بریک اف سټرکچر رامنځته شو چیرته موږ ټریډ جوړیږي په دې کې ډایرکټ زموږ په دې کې موږ ټریډ جوړیږي په نوی مارکیټ کې صحیح شو دا سیل طرف ته موږ ټریډ جوړیږي او وایي کوي صحیح شو کولی شي ښه آزادانه په نوی مارکیټ کې دا موږ سره ته ټریډ برابر شو صحیح ده ښه زه به دا زوم اوټ کړم انشاءالله تاسو به کلیریفیکیشن شوی صحیح ده دا ګوره دې کې بریک اف سټرکچر شو دا هم تاسو په ډاون ټرینډ مارکیټ کې ما اگزامپل یې درکړي اوس په اپ ټرینډ کې یو اگزامپل الو چې ویډیو ډېره اوږدیږي اپ ټرینډ کې یو اگزامپل الو چې دلته به چېرته راوالو
دې ځکه په دې ځکه تاسو ګورئ دې ځکه به دغه ځینې به اپ ټرند کې یو شارټ ټرم اپ ټرند به راوالو دا هم شارټ ټرم نه دی بلکې لانګ ټرم دپاره اپ ټرند شوی دی خو موږ هم دې ځکه یو اگزامپل لرو صحیح شو دلته ګوره مارکیټ دې ځینې نه حسابوو زه دې ځینې هم نه حسابوو ځکه چې دلته چینج اف کرکټر رامنځته کېږي نو خیر هغه بیا پس ته تاسو پوهېږئ خو دا اوس به صرف باس لیول برته ووایم دا ګوره صحیح شو مارکیټ ډاون تللی اپ ته دا سی موو رانغی صحیح شو ګوره مارکیټ اپ تللی ډاون راغلی دلته هم خیال دی سری کینډل جوړې شوي بیا موو یې چې کړی اپ ټرند تللی بیا ډاون بیا اپ بیا ډاون بیا دلته وړوکی موو دلته راغلی دلته هم خیال دی ام بي او اس جوړېږي صحیح شو وړوکی موو راغلی دی دې ځای کې تاسو وګورئ دې ځای کې بیا څه شوی بریک آف سټرکچر رامنځته شوی او همداشانتې دلته واړه صفحه جوړه شوې وړوکی ام بي او اس جوړېږي صحیح شو او دلته بیا څه شو دا دیم دې ځای کې اوس تاسو وګورئ دې ځای کې تاسو اکثریت کنفیوز کېږئ چې داسې سټرکچر کې اکثریت تاسو شاید مشکل جوړ شي چې دلته ډېر یو غټ لیول دی یو غټ یو مارکیټ ډېر اپ ډاون هم تللی مینس کې ام بي او اس هم جوړ شوی دی مطلب مینر بریک اپ سټرکچر جوړ شوی دی یعنې واړه دلته ته زه په نشان کې راولم ګوره یو دا لیول دی چې دلته موږ څه وایو دا دی ام بي او اس څه شو ام بي او اس جوړ شوی دی همداشان دلته تاسو وګورئ دا ګوره ام بي او اس جوړ شوی په دې ځای کې په همداسې په دې بل پوینټ کې هم ام بي او اس جوړېږي دا ګوره په دې شارټ ځای کې دلته تاسو وګورئ دې ځای کې هم څه جوړ شوی ام بي او اس جوړ شوی دی صحیح شو نو دغه شان ام بي او اس هم درته منځته راځي په دې ځای کې تاسو خیر مه کنفیوز کېږئ ام بي او اس چې دی دا وړوکی صفحې منځته راځي په اپ ټرند کې هېڅ معنا نه ورکوي او ما درته څه ویلې په شارټ دا چې اوس زوم ان کېږي نو وړوکی ټایم فریم کې دا زوم ان کېږي تاسو به دې نه استفاده کوی شئ خو چې غټ ټایم فریم چې تاسو ګورئ او هلته تاسو یو غټه صفحه ګورئ یعنې حتی په سمال ټایم فریم کې تاسو دا غټه صفحه ګورئ هغې منځ کې واړه ام بي او اس جوړېږي خو هغه به اوایډ کوئ تاسو کوشش کوئ چې یو غټ موومنټ نه یا غټ سټرکچر نه استفاده وکړئ ځکه چې هغه اکورېسي ښیي صحیح شو ستاسو د فایدې لپاره ښه او دلته راځو دلته اوس ګوره تاسو سمبل تاسو هغې کې انشاءالله کلیر شوی مایند سیټ به دلته ګوره بره مارکیټ لاړو ډاون راغی دلته مارکیټ بیا څه شو ام بي او اس چېرته جوړېږي په دې ځای کې جوړېږي صحیح شو یو ام بي او اس جوړ شو بل ام بي او اس چېرته جوړېږي بل ام بي او اس چې جوړېږي هغه چېرته جوړېږي په دې ځای کې جوړېږي صحیح شو په دې پوینټ کې جوړېږي چې دلته پسته جوړ شوی دی دا دی په دې ځای کې څه جوړ شو په دې ځای کې ام بي او اس جوړېږي دا دی دې ځای کې جوړېدو خو بریک آوټ نه بعد دلته اوس مثال وګوره موږ سره سټاپ لاس هیټ شوی دلته موږ ټریډ کړی سټاپ لاس هیټ شوی صحیح شو او دلته موږ څومره یو غټ پروفیټ راکړی خو دې ځای کې موږ سټاپ لاس هیټ شوی بریک آوټ نه بعد مارکیټ بیا لاندې راغلی نو داسې کېدی شي دا اوس سټاپ لاس یې درکړی هغې نه پس بیا دا بریک آوټ رامنځته شوی دی او بیا موږ ته څه کړی دی پروفیټ یې په دې پوینټ کې راکړی بیا مارکیټ موو څه کړی لاندې راغلی دی بالکل همدې پوینټ ته راغلی او بیا دې ځای نه څه شوی دی مارکیټ زه به دې دپاره دا خط پوره داسې وباسم صحیح شو دلته وګورئ تاسو بیا دې ځای کې بیا موږ ته سټاپ لاس راکړی دې ځای کې چې دغه ځای کې وړوکی سټاپ لاس یې راکړی دې پروفیټ راکړی دې سټاپ لاس راکړی دا ګوره پروا نه کوي سټاپ لاس یې پکې راځي او دلته وګوره دې ځای کې بعد دلته یو غټ موو موږ ته راکړی هغه سټاپ لاس دلته بیا موږ ته پروفیټ ته ریکور کړي دا دی هم دې کې موو راکړي صحیح شو څنګه اوس اپ ټرند کې تاسو ټریډ څنګه لګولی شئ اپ ټرند کې موږ ټریډ څنګه لګولی شو اپ ټرند کې ما ته مخکې ویلي څنګه مې هغې کې ویلي دې کې هم په ډاون ټرند مارکیټ او اپ ټرند مارکیټ دومره فرق نه کوي په سټریټجي د نګاه نه د ټریډ لګولو د طریقې نه دلته تاسو وګورئ لږ مې را زوم کړي درته دلته تاسو ګورئ مارکیټ څه کړی بریک کړی دی بریک شو مارکیټ د بریک نه پس ته دا ګوره کینډل دا سور کینډل ګورئ بره کلوز کړی دی دا شیډو بره کلوز شو بس هغه کلوز شو صحیح شو بره کلوز شو هغې نه پس موږ ټریډ چېرته لګوو ټریډ هم په دې شین کینډل ډایرکټ په دې سټارټ کې ولګوو دې ځای کې مارکیټ ګوره دلته کلوز شوی دې ځای کې لږ لاندې راغلی موږ ټریډ دلته ولګولو دا دی په دې ځای کې موږ څه وکړو بس ډایرکټ ټریډ هم ولګوو کینډل دې ځای نه دې ځای کې شروع شوی دلته موږ ټریډ ولګوو صحیح شو دې ځای کې موږ ټریډ ولګوو سټاپ لاس پریویس لو کې موږ ورکوو پریویس موږ سره ښه لو دا ده صحیح شو دلته یو سپورټ لیول هم جوړېږي نو دا موږ سره پریویس لو ده او ټیک پروفیټ موږ څه ویلي یو پر دوه ډایرکټ هیټ کړی دی او موږ څه کوو دې ځای کې یو پر دوه پروفیټ هلو مارکیټ نه وځو دا څه شو دومره ځای کې موږ ته څه کړه په دې ځای کې موږ ته ټیک پروفیټ راکړی یو پر دوه مارکیټ نه ووتو پروفیټ راکړي همداشان که چیرې موږ دلته ټریډ لګوو خو دلته موږ د سټاپ لاس هیټ کړی دی دا دلته موږ که چیرې په دې ګوره په دې کینډل نه بعد په دې کې موږ ډایرکټ ټریډ لګولو
ټیک پروفیټ به مې یو پر دوه ورکوو. پریویس لو موږ چیک کوو. دا پریویس لو دلته ډېره وړاندې دی، دومره پریویس لو مه ورکوئ. نو پریویس لو موږ چېرته ورکوو؟ پریویس لو مثال موږ دا دلته خو بیخي جوخته راځي، نو دغه ځای کې پریویس لو ورکوو. دې ځای کې موږ ته ټیک پروفیټ موږ یو پر دوه ورکوو. دلته موږ ته لاس راکړي. صحیح شو. دا پروا نه کوي، لاس هم پکې راځي داسې نه، ځکه ته دا اګزامپل د دغې در کومه چې تاسو دلته مایند سیټ کلیر چې لاس هم راځي. صحیح. ګوره دلته ګوره بریک اپ سټرکچر رامنځته شوی، بره کینډل بره کلوز شو، دې کینډل کې ډایرکټ موږ ټریډ لګو او سټاپ لاس موږ پریویس لو دلته موږ ته جوخته دا ده او ټیک پروفیټ څه ورکوو؟ یو پر دوه ورکوو. صحیح شو. یو پر دوه موږ ټیک پروفیټ ورکوي او مارکیټ نه چې شو ووتو. دا دې ځای کې موږ ته یو پر دوه ټیک پروفیټ راکړي او شارټلی موږ مارکیټ نه ووتو. دې ځای کې بیا لاس، دې ځای کې بیا دا دی موږ سره ټیک پروفیټ لیول جوړ شو. دا ګوره مخامخ دې سره بریک اوټ سټرکچر جوړ شو او هغې نه پس ته دا ګوره دا کینډل تاسو دلته خیال دی دا موږ لږ ذره د دغه بره جوړ کړی که نه دیم چې دی بلته موو بره کراسینګ کړی دی او بند کړی دلته. نو دې ځای کې موږ دلته هم ډایرکټ یا دې ځای کې چېرته دې ځای کې موږ ته ټریډ جوړوي. خو خیر په هر صورت دې ځای کې هر ځای کې لاس ټریډ هم ولګوو او پریویس لو کې موږ سټاپ لاس ورکوي او ټیک پروفیټ موږ دلته موږ د څو راکوي؟ دا دی ټیک پروفیټ یو پر څه کم 15 چنده ټیک پروفیټ راکوي، خو نه موږ هماغه 2 چنده پروفیټ هلو مارکیټ نه چې کوو وځو. صحیح شو. انشاءالله د بریک اپ سټرکچر او MBOS یعنې ماینر بریک اپ سټرکچر باندې کنسپټ باندې به انشاءالله پوه شوي، کلیر شوي مایند سیټ به بیا هم څه پوښتنې ازادانه تپوس کولی شئ. تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.